زه تا په کومه ژبه کې پوه کم وایي پلار پلار وي او زوی زوی وي نو په خپل اوقات کې اوسسۍ ده اوقات نه السلام علیکم ګرانې مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې یو نننی ټاپک دی تاسو په سټارټینګ کې د نیلم ګل دا خبره واورېدل چې وایي پلار پلار وي او زوی زوی وي نو نیلم ګل دا خبره چاته وکړله او په څه وجه باندې کړې ده نو دوستانو دا خبره چې دی نو فاطمه ګل ته کړې ده فاطمه ګل په 2019-20 کې راغلې ده غالبا په 20 کې راغلې ده 19-20 داسې نو خبره داسې ده د دې مراد چې دی نو ورسره واده کړی نو دا په شوبش کې چې دی نو 2020 کې راغلی دی په شوبش کې نو فاطمه ګل دا اوس اوس راغلی ده 2-3 کاله کېږي او نیلم ګل دا خو پخوانی چې دی نو څه وایم اوس ورته پخوانی بوټی دی دا په 2005 کې راغلی 4-5 کې راغلی نو اوس په خپل حساب ولګوئ یو کس چې دی نو په 18-19-20 کاله کېږي یو ښځه چې دی نو دونه موده شوه چې په شوبس کې ده او بل چې دی نو 2-3 کاله کېږي دا خبره نیلم ګل فاطمه ګل ته ذکر وکړه چې فاطمه ګل اوس راغلې ده او په شوبس کې خپل ځان مخکې کوي مخکې څنګه کوي نو پیسې ورکوي په پیسو باندې مخکې کېږي هسې خو چې دی نو ورته څوک کار نه کوي او په شوبس کې دا راغلې ده کمو پیسو باندې دا کار کوي او پاتې شوه نیلم ګل ډیمانډ دی هغه پیسې زیاتې اخلي نو مراد چې دی نو کوشش دا کوي چې د خپل جیب نه مې پیسې ولګي خیر پیسې خو به پرې وګټي هغه څه مسله نشته خو دې وخت چې دی نو په شوبس کې هغه د خپل جیب نه پیسې ورکوي فاطمه ګل ته کار روزګار میلو شي نو د نیلم ګل په مقابله کې راشي نو دا خبره بیا نیلم ګل وکړي چې پلار پلار وي او زوی زوی وي نو د دې مقصد صرف اور صرف دا دی ته اوس اوس راغلی ستا 2-3 کاله کېږي او زما چې دی نو تقریبا 19-20 کاله کېږي نو زه په دې فیلډ کې یم په دې شوبس کې یم نو هغه ټایم ما پخپله د دې یو انټرویو کتلو په هغې د دې پخپله دا خبره کړې 2004-5 کې راغلې ده نو پخوا ډېر پخوانی ده تقریبا دونه موده خوش وه چې دا راغلی ده هغه ټایم ورکوټې چې نه اوس تاسو د خبره ده سمه غټه میخه شوې ده نو دا دونه موده شوه د نیلم ګل هغه نو خامخا بیا د نیلم ګل په مقابله کې فاطمه ګل بیا بچوړې راځي نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو مال خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې باندې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی لپاره